همدارنګې خالد 007 ووالوي د ایران او د اسرائیل مسله څنګه شوه لږ معلومات ورکړئ. مننه وروره چې تا د اسرائیل او د ایران په متعلق پوښتنه وکړه. تا ته معلومه ده چې زموږ خو مختلف لیدونکي دي، بعضې وخت راته ډېر لیکي وي موږ د ایران سره یې څه غرض او دا د بعضې داسې دي چې هغه علاقه لري په غواړي چې نړیوالو په سیمه ییزو مسایلو باندې پوه شي. د ایران او د اسرائیل مسله دا ده چې اسرائیل اوس هم دا غواړي چې په بهانه جوړه شي او پر ایران باندې برید وکړي. اما امریکا چون حالات ورته معلوم دي او په تیرو د جون د جنگ نه را په دې خوا چې 6 میاشتې تیر شوي، په 6 میاشتو کې ایران ډېر کافي تغییر کړی دی. ایران کافي میزایلونو خپل ذخایر بیرته ډک کړل، میزایلونه یې جوړ کړل، نوي میزایلونه یې دنیا ته را وښودل او د مختلف نوع میزایلونه یې نوي تازه جوړ کړي دي. د بحري د کشتیګانو لپاره هوایي همدارنګې داسې پهبادونه یې اوس جوړ کړي دي چې په ظرف د 2 ساعتو کې دغې ته رسیږي، اسرائیل ته رسیږي او خپل هدف وهي او د منځه وړي. او داسې میزایلونه یې جوړ کړي دي چې د هغې نه که 2-3 دانې په اسرائیل باندې ووهي کاملا اسرائیل مسمار کوي او له منځه وړي. نو په دې اساس باندې امریکا په دې شي باندې پوهه ده. امریکا نه غواړي چې داسې یو جنګ وشي چې دا ځل هغې کې اسرائیل کاملا محو شي، خو اسرائیل د ناپوهۍ نه کار اخلي. هغه فکر کوي چې نه ایران دا چې دی حقیقت نه وایي، باید په ایران باندې برید وشي او د همدې لپاره هغې دا وایي چې ایران اتومي دغه نه دی خراب شوي، هغه مراکز نتنزو، فردون و اصفهان چې دی وهلي هغه روغ دي، هلته اوس هم د دې یورانیم غنا روانه ده او دوی ډېر نږدې دي بم جوړولو ته. هم اسرائیل دا خبره کوي او هم رافایل ګروسی د اټومیک انرژي رئیس دا خبره کوي لپاره دی چې دوی پلمه جوړه کړي چې دوباره په ایران باندې برید وکړي. اما ایران اوس دا پالیسي نیولې ده چې نه زموږ مراکز چې څنګه ټرمپ وایي هغه وران شوي دي، بنا موږ سره یورانیم هم نشته دی او موږ دا نه جوړو بم اتم. نو د ایران د امریکې خواته د تمایل د خبرو لري، اما اسرائیل د خبرو نه خوشحاله نه دی او د مخالفت خي. نو د اسرائیل په پروګرام باندې چې هغه د برید لپاره تیاری نیسي او ایران وایي چې که موږ سره خبرې هم کېږي موږ خبرو ته حاضر یو، که برید را باندې کېږي د برید سخت ځواب ورکوو او دا ځلې به ځواب د تیر ځل نه مختلف وي. ایران دا هوډ کړی دی چې دا ځلې که جنګ کېږي نو په 2 پیرو کې هر پیره به 1000 میزایله په یو ځلې ور استی، چې په د 2000 میزایلو کې فکر نه کوم چې اسرائیل کې څه پاتې شي په هغه وخت کې. نو هغه تیر ځلې په دې تعداد سره نو دغه کړي او دا شی امریکا پې پوهه شوې ده. په همدې اساس امریکا جنګ نه غواړي او بله ستراتیژي د دوی دا ده چې دوی دغه دومره وخت چې اسرائیل جنگ حمله مونه کړله، یو علت دا و چې دوی د داخل د نظام کې کار کوي چې نظام د ننه مملکت کې حرج مرج جوړ کړي. پرون هم تاسو وکتل چې ما راپورونه چې تاسو در تیر کړل چې د کرمان په ښار کې او همدارنګې د سیستان بلوچستان په ښار کې ایران شهر کې هلته د ترهګر نیول شوي وو چې بریدونه یې کړي وو او دغه بریدونه ښکاره خبره چې د اسرائیل او د همدارنګې د اسرائیل په مرسته سره د پاکستان د لارې نه هلته شوي دي تر څو نظام تضعیفه کړي. دوی چې دغه جنګ هم لږ وځنډه او همدې لپاره چې دننه نظام تضعیفه شي بیا برید وکړي، خو په دې کې تر اوسه پورې کامیابي لاسته نه ده ورغلې. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.